مؤمن زیرکه دی، دی به په حکومت ولۍ کې هم زیرکی، دی به د عدل و انصاف په موضوع کې هم زیرکی، دی به په انفرادي ژوند کې هم زیرکی، دی به په اجتماعي ژوند کې هم زیرکی، دی به په سفر کې هم زیرکی، دی به په حضر کې هم زیرکی. دا به بیداره مؤمنی. د دې وجې نه د کامل مؤمن د زیرکتیا سره رسول الله علیه السلام لازمه ګڼلې ده چې لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مؤمن به زیرکه دومره وي چې یو ځل به د دوه سوړي نه دی ټک نه خوري، دوه ځل به دی د یو مصدر نه دوکه کېږي نه. د ده د ایمان تقاضا د ده نه د دومره زیرکتیا ده چې دی به دومره وړتیا او زیرکتیا لري.